لنډ تازه او مهم خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا لنډ تازه او مهم خبرونه له ملال افغان یوټیوب چینل څخه وګورئ. هیله ده د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. محسن داوړ وایي افغانستان بیا ځلې قرباني شو او په سیاسي قتلګاه بدلیږي. پښتون سیاستوال محسن داوړ وایي افغانستان کې د جنایتونو پر وړاندې د غرب چوپتیا دا څرګندوي چې دوی هم په روانو حالاتو متفق دی. ناټو د افغانستان په اړه بیړنۍ ناسته رابللې وه. د ناټو عمومي سرمنشي ینس سټولټنبرګ تر دې ناستې وروسته خبریالانو ته وویل چې ټولو اړخونو له افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. د ناټو عمومي منشي وایي چې دوی په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکوي او ترڅنګ یې د دوی د ماموریت د پرسونل پر امنیت هم خبرې شوې دي. سټولټنبرګ همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او په خبره یې روان تاوتریخوالی بګنونکی دی. کاناډایي رسنۍ وایي چې ژر به کاناډا د افغان کډوالو سره د همکارۍ په موخه د 2.5 میلیونه امریکایي ډالرو او کاناډا ته د 100,000 کډوالو استولو اعلان وکړي. پینټاګون په رسمي توګه تایید کړې ده چې لومړی جو په سرتیري کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی او په څو نورو پروازونو کې به پاتې سرتیري هم ورسیږي. پینټاګون یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د نویو استول شویو سرتیرو ماموریت مشخص او په خوندي توګه د پاتې ځواکونو راوتلو څخه سالنه ده. او اخیری خبر هم له جرمني څخه دی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشارې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې موږ به سمدستي کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم واستوو ترڅو د هغو تدابیرو پر اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو پر پراخوالو او تطبیق کې مرسته وکړي. له تاسو مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. که د دې لنډ تازه او مهمو خبرونو په اړه نظر لرئ، خپل نظرونه راسره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. د یوټیوب چینل سبسکرایب هم هیر نه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.